چې ما ته د ستا د قسمونو پته ولګېده، بس دې قاضي د ایمانونو پته ولګېده. امامه ستا قاتل په تا پسې تکبیر تېروي، که تا ته وروستو د صفونو پته ولګېده. او ما چې د راز خبره وکړله رنګونه زیړ شول، د ناستو خلکو له مخونو پته ولګېده. دشمن مړ شوی دی لا اوس هم په ما ډزې کېږي، اوس د ملګرو د نیتونو پته ولګېده. ارمان ارمان نقیب ارمان او ګیلمن هم ارمان، د دغه وطن د انصافونو پته ولګېده. مننه. له پښتونخوا مرغۍ روانې شوې، سازونه ورک شول، لکه چې دوی ته د جنګونو پته ولګېده. او تا هم د لور ولور خوړلی دی، استغفر الله حاجي صاحب اوس دې د لمنځونو پته ولګېده. او ما تا هم د لور ولور خوړلی دی، استغفر الله حاجي صاحب اوس دې د لمنځونو پته ولګېده. او ما چې د ځینو رواجونو معنی وکتلې، ما ته زما د ارمانونو پته ولګېده. او شاید چې نورې هتکړۍ راوړي ایاز وزیره، هغوی ته اوس د غورځنګونو پته ولګېده. بلها ډېرې غصې مو په غاښونو کې خوندي کړې، کیسې د تشدد مو په لفظونو کې خوندي کړې. جوتې مونږ چیرې د جانان کیسې ونه کړې، مونږ اوښکې د فراق په ګریوانونو کې خوندي کړې. د وخت د واکدارانو دا ترخې ترخې خبرې، د وخت د واکدارانو دا ترخې ترخې خبرې، تاریخ ته مو ګواه په کتابونو کې خوندي کړې. او د مینې او خلوص په وطن دا دلیل کافي دی، بې شمېره جنازې مو بیرغونو کې خوندي کړې. زلمو په کاغذونو کې سلګۍ ورته لیکلې، او پیغلو د وطن په دیوالونو کې خوندي کړې. لغره چې د لرګو پنډې راوړې پرې هغه خلکو، لغره چې د لرګو پنډې راوړې پرې هغه خلکو، میرمنې له مکتبه په کورونو کې خوندي کړې. او زوال هلته شروع شو د وطن د بربادیو، چې پاکې نظریې مو په جیلونو کې خوندي کړې. او ایاز وزیره دا حساب به کېږي خدای مالک دی، ایاز وزیره دا حساب به کېږي خدای مالک دی. مرمۍ مو د وطن په سر ځانونو کې خوندي کړې، مرمۍ مو د وطن په سر ځانونو کې خوندي کړې. کوچیاني طرزونه وغږوه سازه، کوچیاني طرزونه وغږوه سازه، د رباب تارونه وشلوه شهبازه. په سجده کې به یو نوم خولې ته رادرومي، ګواه ورکړه فرشتو ته جانمازه. دلته اوس هم د نشو الزام پرې لګي، که په نوم د امن خوله کړله چا آوازه. او ستا اوقات زما جمال ته نه رسیږي، د نصیب خبرې مه کوه ایازه. ډېره زیاته مننه.